سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو زده کوونکو او ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. د 4000 Essential English Words لومړی کتاب د دویم یونټ دویمې برخې ته مو هرکلی کوو. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ. راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. مخکې له دې چې درس پیل کړو له تاسو هیله کوو که چیرې تاسو دې کتاب لوستنې ته ضرورت لرئ نو له موږ سره د وتساپ له لارې په تماس کې شئ تر څو دا کتاب په PDF بڼه در ولیږو. او که چیرې تاسې انلاین ډونلوډ کول غواړئ یوازې پر ګوګل ولیکئ 4000 Essential English Words. تاسې به دا کتاب ترلاسه کوئ. او که چیرې تاسې کتاب هارډویر بڼه غواړئ او نو تاسو کولی شئ د هر کتاب پلورنځي څخه 4000 Essential English Words کتاب ترلاسه کړئ. د دې کتاب ترلاسه کول خورا اسان دی. راځو د نن ورځې درس ته. مخکې له دې چې د دې جملو او لغاتونو معنا وکړو یو ځل راځو همداسې یې لولو تر څو تاسې یې وروسته بیا په اکسنټ سره مشکل ونه لرئ. loud loud The man's voice was so loud that we all could hear him. Nervous The boy became nervous when he heard the news. The crying baby made a loud noise. His afternoon work project was to paint the room green. My uncle was scared by what he saw in the room. The two boys were sharing a secret. My boss shouted at me because I was late for work. The two friends smelled the flower. The way he treated his classmate was terrible. Business was worse this month than last month. اوس راځو د لغاتونو معنا یې وایو. loud لوړ غږ، جګ غږ چې هغه په اسانه اوریدل کیږي. noise شور، پروجیکټ پروژه، سکیر ډاریدل، سیکریټ راز رمز یا پټه خبره، شاوټ چیغه وهل کریغې کول، سمیل بویول یا بویدل، ټریبل ډارونکی یا خطرناک، worse خراب. اوس راځو د دې جملو معنا کوو. loud تیز غږ. The man's voice was so loud that we all could hear him. The man's voice was so loud د دې سړي غږ ډیر جګ و that we all could hear him چې هغه موږ ټولو اوریدلی شو. nervous عصبي یا په فکر کې. The boy became nervous د هلک په فکر کې شو یا عصبانی شو when he heard the news کله چې د خبرونه واوریدل. noise شور. The crying baby made a loud noise د ماشوم ژړا شور جوړ کړ یا یو غریک جوړ کړ. project پروژه. His afternoon work project was to paint the room green. د هغه ماسپښینی کار یا ماسپښینی پروژه و تر څو د اتاق په شنه رنګ سره رنګ کړي. His afternoon project was to paint the room green. د هغه ماسپښینی پروژه دا و تر څو د روم په شنه رنګ سره رنګ کړي. My uncle was scared by what he saw in the room. زما تره وډار شو له هغه څه څخه چې د په روم کې ولیدل یا اتاق کې. My uncle was scared by what he saw in the room. زما تره وډار شو له هغه څه څخه چې د په اتاق کې ولیدل. secret پټه خبره یا راز. The two boys were sharing a secret. د دوو هلکانو یوه پټه خبره سره شریکوله. shout
کریغه کول یا چیغې وهل. My boss shouted at me because I was late for work. My boss یا زما د ادارې مشر shouted at me په ما را وچغېده یا یې کریغه وکړه because I was late for work ځکه چې زه له کار څخه ناوخت وم. The two friends smelled the flower. د دوو ملګرو ګل بوی کړ. Terrible. Terrible. ډارونکی یا خطرناک. The way he treated د کوم چلن چې د وکړ his classmate was terrible. د هغه صنفی په ډار کې و. او worse خراب. Business was worse this month than last month. Business was worse. دا بزنس خراب و this month than last month. په دغه میاشت کې د تیرې میاشتې څخه. قدرمنو ملګرو دا و د نن ورځې درس. ستاسې له پاملرنې او توجه مننه. په راتلونکي درس کې به په دې سرکل باندې خبرې کوو، په دې تمرین باندې. په دې هیله چې تاسې به له موږ سره اوسئ. د خدای په امان.